وروسته له 10 کلونو لانجو او جنجالونو د ځمکې پر سر د ورونو ترمنځ خپلمنځي مسله پای ته رسیږي. په پکتیا ولایت کې د ولایتي شورا د غړي سردار خان ملنګزوی او د نوموړي د میرنوي ورونو ترمنځ ګردیز کار کې په 3 جربه ځمکه ناندرۍ روانې وې. تیر کال د ملنګزوی میرني ورور رئیس ځاځي په هرات ولایت کې د یوې غونډې پر مهال د خپل حق غوښتلو لپاره ولسمشر غني ته هم د خپلې بېوسۍ ناره پورته کړې وه او له نوموړي یې په دې مسله کې د عدالت غوښتنه کوله چې نن ورځ د ښاغلي غني د ځانګړي حکم په اساس ورته د جوړې شوې جرګې لخوا د سردار خان میرنوي ورونو ته هم خپل حق ورکړل شو. له یادې پرېکړې مقابل لوري راضي دي او وایي د ټاکل شوې جرګې غړو وکولی شول تر څو خپل حق حقدار ته وسپاري. هغه ما کوم حق چې ما غوښته زه په حق وم، ما اوښکې رئیس جمهور پاک کړی دي، ما ته خپل حق هغه پایمال شوی غصب شوی حق رسېدلی ده. نن تاسو په دغه ځای کې رسما توګه ګورئ چې زما ترونه ورونه همدلته حضور لري. هغه کومه پرېکړه چې موږ ته جلالتمآب محترم د افغانستان ولسمشر صاحب د هیات لخوا موږ ته شوې ده، هغه کوم حق چې موږ ته راکړل شوی ده، موږ په دې باندې قناعت لرو او رضایت لرو. رئیس صاحب د حکم سره سم جرګه وټاکله، نو زه خاصتا د زړه له کومې د جمهور رئیس صاحب نه مننه کوم او بیا خاصتا د والي صاحب نه، د بشرمل صاحب نه، د سوال ختیځ زون حاجي صاحب عبدالصمد زازی، همدارقم حاجي صاحب نواز نه او نورو د پکتیا مشرانو نه، خاصتا د رئیس جمهور نه زه ډېره مننه کوم چې ما د میرني ورونو سره کوم جنجال چې و هغه جنجال حل شولو. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی وایي مقابل لوري په شوې پرېکړه هوکړه کړې او که د ټاکل شوې جرګې لخوا کوم لوري سرغړونه وکړه له قانوني چلند سره به مخ شي. دا کې موږ قومي رواجونه نرخونه رسم لرو او دولت قانون لري، که هر طرف بیا هم له دې پرېکړې نه سرغړونه کوي هم قومي جرګې په اساس هغوی پړ ګڼل کېږي او هم به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. لویه پکتیا چې له پخوا څخه د جرګو او مرکو کور بلل کېږي، دې ته ورته ډېری قومي او شخصي لانجې او شخړې د قومي پرېکړو او جرګو په اساس حل کېږي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.